دغه پاڼې د سکڼي ماښام ډېره زیاته مننه او زه څو شعرونه د دې پاڼې نه خپروم. امید ده چې ستاسو به خوښ شي. د غزل مطلب ده جي ساقي ویل چې خمارونه میکده کې قید دي. ساقي ویل چې خمارونه میکده کې قید دي. مولا ویل چې جنتونه په سجده کې قید دي. او دا هغه خلک چې د چا کار کې هم کار نه لري. دا هغه خلک چې د چا کار کې هم کار نه لري. دا هغه خلک چې محدودي دایره کې قید دي. او دومره سنگینو مرحلو او ناسازگار وختونو وران کړي نه دي سو عکسونه حافظه کې قید دي. او پروردګاره دینه نور ژوند پابند څنګه وي. پروردګاره دینه نور ژوند پابند څنګه وي. زما مستی او ګناهونه اشاره کې قید دي. او زما مستی او ګناهونه په توبه کې قید دي. او زما د هرې خوشاله انحصار تا باندې دی. زما د هرې خوشاله انحصار تا باندې دی. زما خو واړه خواهشات ستا اشاره کې قید دي. او د ژمي شپه هم ستا قربت ورسره 2 کپه چای. د ژمي شپه هم ستا قربت ورسره 2 کپه چای. څومره بشمیره نعمتونه په دې شپه کې قید دي. او مقتدا چې د ارادو تعلق سهیله د زړګي سره دی. د ارادو تعلق سهیله د زړګي سره دی. او مزاجونه کردارونه په لهجه کې قید دي. ډیره زیاته